دعا به درته کومه چې د چا د کور حیا شي زما په ژوند کې څه دي نور د غورلې منه چې د یار ښکلی جمال وي دا به هم د چا کمال وي خدای به مونږ نه څه راضي شي چې زمونږ داسې حال وي او یا پلکه لیونیه په ایرو کې چرته لال وي خپرونه ده ستاسو خپله غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو ډېره موده بعد د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه حضور کې حاضر یو داسې لیکوال یو داسې شاعر مې دله رامېلمه کړی دی چې د دې د شاعري به تاسو له ډېر زیات خوند هم درکړي یو ډېر بهترین شخصیت یو ډېر ښه شاعر چې د ضلع پېښور ګوی قادر آباد سیمې سره تعلق ساتي ښاغلی پلک ملنګ صاحب ډېره مننه چې وخت هم راکړو زما یو شعر دی چې د زندګۍ سره تړلې کیسې ورته بملا نیسي چمتو به اوسي نو بس چې زندګي وي نو دا تړلې کیسې دي ورسره ژوند هکه مسافري ده او هغه که مونږ هر اړخ د زندګۍ وګورو صحیح ده ملنګ صاحب د ټول نه مخکې خو زه تاسو ته په دې دا به هم د چا کمال وي بهترین کتاب چاپ کېدو باندې چې بالکل د چا خبره چې دا پاڼې ګرمې مشین نه تازه راوتی دی دا کتاب په چاپ کېدو مبارکي ویم او زمونږ ولس زمونږ دغه مینوال به هم ډېر زیات خوشحاله ستاسو دغه نوي کتاب ته څه احساسات لرئ په دې نوي کتاب چاپ کېدو باندې او دا ستاسو کوم کتاب دا اصل کې که په سی مانو کې ګورې څلورم دی خو څلورم نه دی او زه یې په دریو حسابوم چې درېم زما درېیمه مجموعه ده صحیح نو دې کې به زمونږ کتونکو ته څه په مخه ورځي څه نظمونه غزلې نو د شاعر کتاب خو د شاعر د ژوند آینه ده او دا مختلف اړخونه لري نو دې کې به هر رنګه نظم که غزل وي که ټپه وي خو دومره ده چې د هغې مضمون به جدا جدا وي هغې کې به جدا جدا معنی پرتې وي صحیح ده نو که د یو مینوال غواړي چې یاره دا به هم د چا کمالي زما ګوتو له راکړي نو به څه کوي د هغې دپاره مو ته لاره وښایه نو دا خو تاسو ته ما مخکې هم ویلې چې زه ادب کې کار کوم خو زه خپل ژوند ځان پسې راټولوم د دغه شي شوقین یم چې زما کتاب به یاره په مارکیټ کې میلاویږي نه بس زما کتاب به خلکو ته په تحفو کې او په لیبریرو کې او دغه څیزونو کې میلاویږي دا د خلکو اکثر دا کوشش چې کتاب هم چاپ کړم چې یو له 100 روپۍ هم راله وګټي یاره زه دی د سات سوچ نه لرم زه مسافر سړی یم شوقین ژوند مې دی ستړی ژوند مې دی هغه ځان پسې راټولوم او چې ځان پسې راټولوم نو زما بس ضمیر مې دا فیصله کړې ده چې په بازار زما کتاب بس اجازت نه راکوي البته دا څومره هسې چې زه کوم زه یم چې زما کتاب که شاعران ملګري دي کوم داسې ادبیان دي چې څوک هم راځي چې زه یم هم نه چې زما د بچي وله کتابونه او ادبیان وي زما د بچي به ورته کتابونه ورکوي یار دوست صحیح ده د کتاب نه وورو ډېره زیاته مننه بلکل شعرونه به درته ووایم چې ستا جدایۍ کې دومره زور دی لکه اور اوبه ستا جدایۍ کې دومره زور دی لکه اور اوبه ژوند په دنیا راته پیغور دی لکه اور اوبه که زندګي ده که ځواني ده په دنیا لیونی زړه مې د دواړو داسې تور دی لکه اور اوبه پتا اوس ډېر یم بې اعتباره چېرته مړ مې نه کړې زما د ډېرې مودې یاره چېرته مړ مې نه کړې زه مې د کشرې خور خبرې چرې نه هېروم ګنې بېغمه یم نګاره چېرته مړ مې نه کړې خاورې ایرې دی ژوند منم خو اسرائیله خیر دی زه ژوند کوم د چا دپاره چېرته مړ مې نه کړې زه به په ځان باندې ماتم د وخت نه مخکې وکړم د لیونۍ مینې اظهاره چېرته مړ مې نه کړې عمرونه تیر شو دا منم خو بیا هم زړه کې وایم امید ساتم لا انتظاره چېرته مړ مې نه کړې ښکاره جاره مې کړه په دار سر صدقه شه درنه په څه دوکه باندې اغیاره چېرته مړ مې نه کړې فلک ملنګ به صدقه په ژوندون وباسمه د چا په تور ماښام ازاره چېرته مړ مې نه کړې ډېر ښه نور هم لا د وختونو ډیوې بلې ساتو موږ د یادونو ډیوې بلې ساتو ستا د
خورو زلفو تیرو لره مونږ د امیدونو ډیوې بلې ساتو ستا د تصویر نشنه لوګي راخیږي که د زخمونو ډیوې بلې ساتو اخر تر څو پورې به یاره زما د شنو خالونو ډیوې بلې ساتو لفظونه خپله مخاطب شي راته چې د رازونو ډیوې بلې ساتو فلک ملنګ شمې په څه بلې کړو بس د نازونو ډیوې بلې ساتو ولاړه نیمه شپه کې وه بې کوره لیونی راغلی وه یو چا پسې سرتوره لیونی ولاړه نیمه شپه کې وه بې کوره لیونی راغلی وه یو چا پسې سرتوره لیونی څو اوښکې په سترګو کې ولاړه وه ویل یې بازار کې زه چا پرېښې یم مروره لیونی ما ځان سره روانه کړه د کور په دروازه چړل په ټوله لاره باندې ګوره لیونی که چا سره تا هم چېرته زما شان مینه وکړه که چا سره تا هم چېرته زما شان مینه وکړه خبر به شي هله د عشق د زوره لیونی د وخت سره انسان څه د باران څاڅکي بدل شي د وخت سره انسان څه د باران څاڅکي بدل شي د وخت سره بدلیږي دنیا نوره لیونی حیا او سړیتوب راته بس دغه څه ښودلي مونږ تل خلک ساتلي د پیغوره لیونی دعا به درته کومه چې د چا د کور حیا شي دعا به درته کومه چې د چا د کور حیا شي زما په ژوند کې زما په ژوند کې څه دي نور د غوره لیونی دعا به درته کومه چې د چا د کور حیا شي زما په ژوند کې څه دي نور د اوره لیونی سینه ستا د فلک ملنګ په شان د اباسین ده خبر به شي زما د زړه د شوره لیونی فلک ملنګ صاحب د شعر سره ډېر جذباتي شو یاره څه د ژوند ناکړدی در یاد ژوند یوه د اوښکو لړۍ ده روانه ده بل غزل درته ویم غازي نادان صاحب بیمانې په پیمانو پورې راکاږم که وختونه زمانو پورې راکاږم ستا د خپو خورې تزبو پورې راکاږم تړ مې اوښکې په لیمو پورې راکاږم هغه ته چې وې وړه او تا نیولې هغه ته چې وې وړه او تا نیولې هغه ګوتې په جامو پورې راکاږم او رقیبانو مړه ستاسو غوندې خلک رقیبانو مړو ستاسو غوندې خلک د خزلو غوندې خپو پورې راکاږم او ستا راښکل خو دومره ګران نه دي صاحبه زه لفظونه په نغمو پورې راکاږم سینو خلکو ته فلک ملنګ گویا شم ځینې خلک تر توبو پورې راکاږم ترهی غزل دی زه په رڼا د تورو شپو سره په لاره تلمه چې لیونی وم لیونو سره په لاره تلمه واړه بچي د کور تور سره د ښه ډېر وژاړي چې د کمسلو پښتنو سره په لاره تلمه ما تل د ځان په شانتې خلک په دنیا لټول زه لیونی دې وسوسو سره په لاره تلمه د کلو خلک د یو بل په مینه نه مړېدل خود به د سوو اسویلو سره په لاره تلمه د موره پاتې وم پردی د پلاره هم پردی وم زه پښتو خپلو کې پردو سره په لاره تلمه بېګا مې خوب لیده جنت کې ګرځېدمه حیران ته څه خبرې د وږمو سره په لاره تلمه چا به په دې لاسه نیوم چا به په دې د لاسه زه لکه زک د سیند چپو سره په لاره تلمه د فکر سر به مې اکثر د فرش نه عرش ته لاړو فلک ملنګ ځکه نغمو سره په لاره تلمه لک ملنګ صاحب بس دا خو ماشاءالله دواړه بچي دي نو زه وایم چې څه کلام اخیره کې واورو ډېر خوند دی دوه شعرونه درته ویم او بیا به تر کلام ووایم چې او په محفل دروازې سیرې ساتي خو په زړګي دننه خیرې ساتي مړه روانه روانه پیژني د ځینې خلک هسې ګیرې ساتي نه که نه یاره ملنګي هم کوه عجیزي ښه ده عجیزي هم کوه دا درته نه وایم پیري هم کوه خو د پیرانو مریدو هم کوه د بل دیار مسافري هم کوه چې ضرورت ته مزدوري هم کوه
پس کیسو باندې راکاږه پخې پس خبرو دښمني هم کوه د وخت باچا ته هم سر مه ټیټوه خو داسې خلکو غلامي هم کوه ټول عمر نه وي په ډنډر کې ازغي تمه په ژوند کې د سپرلي هم کوه کله ناکله خو راځي کلي ته لږ شان د پوز د لیوني هم کوه او ښځه دې وساته د ښځو په شان د رور سره د رورولي هم کوه لکه هندو کلي کې مو اوسېږه چا سره یاره غم خادي هم کوه سلیماني معجزې ولټوه 2 ورځې ژوند دی بادشاهي هم کوه فلک ملنګ د ځان نه مه هېروه تپوس یې لږ د مړ ژوندي هم کوه لنګ صاحب به زړه خو نه غواړي چې دا پروګرام را ختم کړو جی او شاعري م ډېره زیاته ده جی نو ډېره مننه کوم ځکه چې ملګري به تنګېدول هم نه ورکوم بالکل اخیره کې څه خبره ساتره مینه وکئ مینه خوره کوي نفرتونه لرې کوي ژوند مختصر دی نن شته او سبا نشته دی په مزار کله زما چې هم تېرېږي زه محتاج اوس د هر چا له دعا یم انسان بیا د بل چا د دعا محتاج شي نو د هغې دپاره موږ له ژوند بس ښه ژوند تېرول پکار دی مینه محبت راله پیرل پکار دي ډېره مننه قدرمنو پلک ملنګ را سره تاسو پوره 3 کاله بعد واورېدو د هغې دغه کلامونه او بیا د ټول کلامونه د دې نوي کتاب دا به هم د چا کمال وي بهترین کتاب دی په بریالي اوسئ